وسوسه مسلمان ته څنګه راځي؟ شیطان وسوسه مسلمان ته شي د ایمان علامه ده. دې وسوسې لپاره د شیطانانو لخوا خاص خلک ټارګټ کیږي کنه. زب جهنم دستانه او د ټول نه چې خبره منی هغه د دوزخ ډکه بله الله ورته فرمایي کله نه کله مسلمانان نا امید شي ما دوانه قبل او کنه وای دوستان را کوجا کوي محروم تو کې با دشمنان نظر داری کنه خداوند متعال د شیطان غني شخص ته قبلې دا څه قبلې ډیره نارینه وای په کورونو حتی شکونه د زنانو په نارینه باندې شکونه. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دا څه لپاره وي؟ ام دي شیطان خبيث دی وي. دغه حالات هغه چې کور کې مریض نه جوړیږي، هغه چې چا کاروبار نه سميږي، هغه چې یا په ټولنه کې محبوبیت نه پیدا کیږي، دا وسوسه ده کنه. پر مخ پیغمبر اسلام ته څنګه نه پریوت. بله د خدای پیغمبر مخ غرق شو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله زموږ خبرونه سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو په وسوسې باندې خبرې کوو. وسوسه څه شی ده؟ وسوسه مسلمان ته څنګه راځي؟ وسوسه خپل راځي که راوستل کیږي؟ وسوسه په عبادتو باندې څومره اثر لري؟ وسوسه د مسلمان قوي ایمان ته څه ضرر رسوي؟ دې ته هم راځو چې په وسوسه باندې مسلمان نیول کیږي کنه، عبادت په زیانمن کیږي کنه. د وسوسې علاج څه دی؟ ډېری خویندې ورونه د وسوسې دپاره د علاج پوښتنه کوي. وسوسې دپاره کوم مشخص اذکار او دعاګانې شریعت ښودلي کنه. د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محترم مولوي عبدالطواف حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې قدرمن لیدونکي هم را سره تر پایه پاتې شي. مولوي صاحب ښه راغلاست. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. جناب استری صاحب تاسو ته او ستاسې د پروګرام ټولو لیدونکو او ثبتونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام. ډیره مننه جناب مولوي صاحب چې سره د دې چې تاسو مریض مست یو د قدرمنو لیدونکو او مینوالو لپاره مو هغه خپل وخت موږ ته راکړه ترڅو قدرمن لیدونکي ستاسو له عالمانه ویناو څخه ګټه واخلي. ډیره مننه مولوي صاحب. راځو وسوسه ډیره زموږ استاد مسلمانانو ورونه او خويندې له دې مشکل سره مخامخ دي. ډیره ته شکایت کوي، ډیره د دې د حل غوښتنه کوي، ډیره په دې فکر کې دي چې داسې وسوسې راغلي ایمان به مې څنګه شوی، عبادت به مې څنګه شوي، قسم فکرونو سره مواجه کړي دي. په سر کې راځو دې ته جناب شیخ صاحب چې وسوسه څه ته وایي، د شریعت څنګه تعریفوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. جناب اشتری صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان زمونږ او تاسو د یو دشمن دی. بله چې په قران کریم کې خداوند متعال مونږ او تاسو ته فرمایلی دی ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بله شیطان ستاسو دښمن دی، تاسو په دښمنۍ باندې ونیسئ. دا دښمن چې دی قرآن کریم کې دی قسم خوړلی چې دا ستا بندګان نه دي، تا چې زه د دې آدم علیه السلام په سر باندې د جنت نه خارج کړم نو زه به دوی ته مخامخ هم راځم، ښي طرف نه به م ورته راځم، چپ طرف نه به م ورته راځم، نه هرې خوا نه به ورته راځم. خو ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اکثر به شکر گزار پیدا نه کړي. نو لو دلنهم اجمعین، خامخا به غوم به ګمراه کړم کنه. الله ولا قسم خور چې زه هر هغه څوک چې ستا خبره ومني او ستا په نقش قدم راشي او روان شي، ستا په قدم نقش قدم روان شي، زه به ټول نه جهنم ډکم. لأملأن جهنم منک ومنهم اجمعین. زه به جهنم د ستانه او د ټول نه چې ستا خبره مني هغوی نه دوزخ ډکم. الله ورته وفرمایل شیطان چې دی دا پیغمبر علیه السلام فرمایي د انسان په دې رګو دینه کې رواني. الله دا قدرت ورکړي ځکه الله له سوال کړي چې هر کله خداوند متعال شیطان علیه لعنت لعنتی ک او جنت نه خارج ک نو بیا الله ته فرمایي چې رب انذرني الى يوم يبعثون. خدای ما د قیامت پورې دوام راکړه او عمر راکړه قیامت پورې. بله نو الله پاک داغه دعا قبول کړه. یو په دې کې دا ثابت شو چې هر کله خداوند متعال د شیطان غونې شخص ته قبلې دا څه قبلې دا مسلمان قبلې کنه مسلمان ختم قبلې کله نه کله مسلمانان نا امید شي ما دوانه قبلې او کنه وای دوستان را کوجا کوي محروم تو کې با دښمنان نظر داری کنه. بله الله پاک اس کله خپل دوست نه امید کوي. بله
ځکه شیطان نه امید کړی نه دی نه چې نه امید شو به مله نه سوال کوي چې خدا رب انزلني الى يوم يبعثون د قیامت د ورځې پورې ماته انتظار وکړه ژوند راکړه نو خداوند متعال د شیطان علیه لعنت هغه دعا قبول کړه د قیامت پورې ژوند دی متوجي بله او دا شیطان چې دی دا موږ ته مخامخ راځي خې طرف نه راځي چپ طرف نه راځي اړې خوا نه راځي دا په خاطر راځي چې ما او ته د الله د بندګۍ نه وباسي ما او ته د الله د اطاعت نه وباسي ما او ته د اخلاص نه وباسي زما او ستا په زړه کې داسې یو وسوسې راواچوي داسې یو پروګرام راواچوي چې زما ستا د خپل عبادت کوو لیکن عبادت باندې مطمئن نه شو مثلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی خپل د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دی چې تاسو د شیطان چې کله مانځ کې ودرېږئ شیطان تاسو ته وسوسه درشي شیطان دا وایي شیطان ته وایي چې تا مون درکاته کړې څلور دې کړې ولا وایي دوی چرته کړې ونه شي تا به کړې دوی وایي دا نه یو دی وک دې مشکل سره ډېر خلک دې خلک نه یو دی وک مثلا تا به کړې څلور رکعت مون طالب وایي درې رکعت دی وک کنه دا سره نه دی کړې په دې مشکل کې مسلمان غریب به سر نه مون شروع کی نو دا شیطان چې دی د دې هر شیطان به خپل نوم دی دې شیطان ته کېږي ولهان هغه شیطان ته ورکی چې مانځه کې انسان له وسوسه ورشي دا وظیفه ده دا وظیفه ده چې مانځه د مون خلکو باندې ګډ وډ مون نه جوړ څوک نه کی ځکه چې مون څوک نو پیغمبر الله تعالی وایي چې دا ځاست مون کې ودرېږي مون چې کوي نو شیطان وسوسه درچي نو شیطان وسوسه د نظر مکوي دغه ولهان چې د وظیفه ده د شیطان چې دا مانځه کې وسوسه درچي نو ګوره سره مونږ کې لیکن مطمئن به هم نه نه دی وجنه موږ تاسو باید همیشه کمانځه کې شیطان راغی وسوسه راواچوله نو موږ تاسو باید شیطان په خبر هیڅ عمل نه کوو بس موږ تاسو در بندګي کوو او شیطان ته به چې ما پورا کړي ته چې ارڅنو وسوسه راځي د شیطان وسوسه ته بالکل نظر نه کوو هکله کله داس کې د وسوسه دروازي دا غنوم به خنزب دی خنزب ورته وي کنه هغه مسؤلیت هغه چې وسته او داسو کې درته چې دا لاسونه خو دوه ور انځري دا بدري ور انځري وي دوه یو ور دی انځل بیت دا باز خلک وسه خوران نه دومره خلک خوران مشکل سره مخ دي پورا د څه کړي وي مان نه دی کړي اسراف پې کوي ځکه چې اسراف خو چې دی ان المسرفين هم اصحاب النار دی کنه ام دا خپل او دستر باندې حرامي ځکه او داس کې اسراف کول دا حرام دي لکه خپل اندامونه وسته چې درې ور نزيت وینځي دا په داس کې حرام دي کنه اسراف دي لیکن د څه خلک شته چې دا داس په د شیطان په دا داس پنځه واره کوي کنه وې تان دې کړي و دا څنګه شوی شیخ صاحب دغه حالت سره څوک مخشي چې یو ځل یو داس کړي خنځب علیه لعنت ورته وی چې داس صحیح نه کړي دې کړي نیم درنه پاتې دي په دې حالت کې دا به داس کی کنه نو شرط خدا وی چې ور تا داس وک بس ما غو داس باندې قناعت وک حتی دا درته وی شیطان علیه لعنت تا داس کی ټک بیا دې باندې اساس کې بولې نه لاړې اساس کې خریدار نه لاړ کنه نو دا ته وسوسه دروازه ته یخ کی فنشي چې یخ کې په پوښتنه چې دا شیطان علیه لعنت دی تر او دا څه دي خصاصي مته نه لاړې متوجي نو ته به دا غي خبره پسې ګرځي یو ولې چې دا داس وک کنه چې داس وک په دې باندې مطمئن شوي چې داس مې وک نو ولته خپل داس ماته د خوچ کړی دی او داس دې کړی دی به شیطان علیه لعنت تعالی قسمه سي کوم وسوسه درچي چې مړه به نه تاسو کې لاړه نو به ته دا خبره هیڅ دی بار مور کوه چې دا مته دې بيخي په دې دغه د شي به روانه کی دا شیطان روانه مته نه بیا د ادراک دی وسوسه په دې خنګور د روانه ته کې روانه کی کنه هغه باندې ته باندې وکاو بس پر موږ کوه دا وسوسه ته هیڅ نظر نه کې په دې وخت ته کامیابی او کنه ته دا وسوسه د نظر وک نو حتما شیطان نه دی بل وسوسه درځي پس بل درځي پس بل درځي تنده او دست روانه ګډوډ کوي او حتی هغه دست سنت د فرض هغه سنت نه ګډوډ کوي فرض نه ګډوډ کوي نو تا په حرامو کې واقع کوي فرضیت نه خو دی وباسي سنت نه وباسي استحباب خو بيخي ستاد نه بيخي حرامه ته دی وباسي ځکه تم دغه د شي یو واره به کړي بیا به کې بیا به کړي بیا در باندې کوي بیا در باندې کړي بیا در باندې کوي د خلک شته چې ون وخت په تشناب کې تیر کی وجه دی شیطان علیه لعنت ورته وسوسه ورشي ډیر مننه مولوی صاحب دا پوښتنه ما سره وحل شو چې آیا وسوسه یو مسلمان ته خپل راځي که ورته راوستل کیږي معلومه شو چې وسوسه د شیطان کار دی او د وظیفه ده وسوسه ورته راولي راځو دې ته جناب شیخ صاحب یو مسلمان دی همدغه حالت سره مخامخ دی خو کله کله فکر کوي چې دغه وسوسه چې ما ته راغلی ده دا به وسوسه کې دا به زما عادي فکري فرق کولی شو د عادي فکر او د وسوسې دا عادي فکر دا وسوسه ده عادي فکر نه دی بله عادي فکر نه دی دا مطلق عادي فکر چې تاسو راغی هغه د قران او سنت مخالف هم دی له وسوسه وي هم دا د شیطان کار دی چې
چې تا د خپل فکر نه عادي فکر ته واړی، خپل د مطمئن فکر نه دا غیر مطمئن فکر ته واړی. همدا د شیطان کار دی. مولوي صاحب راځو، آیا د وسوسې لپاره د شیطانانو لخوا خاص خلک ټارګټ کیږي که نه هر انسان ته وسوسه ورچي؟ شیطان علیه لعنت چې دی جناب سیرت صاحب دا هر انسان ته وسوسه ورچي، هر انسان ته. یو هغه زړونه دي چې هغه زړونه چې دی په هغه مطمئني کنه. قرآن کریم کې دا نفس الله پاک په قسمه تقسیم کړی دی. یو چې دی نفس مطمئنه ورته وي. نفس مطمئنه دا د الله پاک په ذکر باندې راځي، او د شیطان ته خناس هم وي قرآن شریف کې کنه. خناس الذي يوسوس في صدور. دا خناس ولا وي، دا خناس ذکر ورته وي. خناس معنا ناامید شو. بله خناس معنا څه ناامید شو. دا خناس ځکه خناس و شیطان ته خناس وي، نوم خو شیطان دی کنه، او یا عزازیل نوم دی. لیکن دا خناس ځکه ورته وي اذا ذکر الله خنسه، هر کله چې الله پاک نوم ته یاد کی هغه خنسه، هغه ناامید شتختی. لکه حدیث راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې هر کله اذان کیږي دا الله نوم دی، دا الله نوم سره شیطان ضد لري او ته نه تختی. و چې کله اذان کیږي کنه نو شیطان څومره چې د اذان غږ زی څومره شواز کنه و تختی ولا هو درات ابي دبي دي ما في وتسونه شي شیطان بتسونه شي کنه درات حدیث راځي او تختی تر هغه په چې د الله اکبر आवाज اوري شیطان علیه لعنت چې تختی. نو شیطان علیه لعنت چې دا ارس چاته وسوسه ورچي، ارس چاته وسوسه ورچي، لیکن هغه زړه چې مطمئن شي کنه هغه زړه کې به د مداخله نشي کولای. دیو جنا شیطان علیه لعنت چې به پیغمبر بیا د براته امرته مخامخ راته، ولې دا غوي د کامل اولیاء زړونو ته غوډ نشي داخلي دي، ځکه کامل اولیاء دي چې هغه همیشه د زړه خپل د الله په ذکر مصروف ساتلي. او پیر سباق سے مبارک د مرشد العلماء حضرت عبدالسلام سے پیر سباق سے رحمت الله علیه و دې څه کوله شیطان ماته راته شیطان مخامخ ماته براغه وای مې ماته راغی وای ماته چې ما زه پیدم چې دا شیطان دی. وای ما په کلمه شته چې لا اله الا الله لا اله الا الله کنه په اثبات باندې مشته نو ټوپونه واله وای ما دې حساب دې بالغ لړم دی کنه ورته انت هغه ته داخلي دي ځکه نشو چې انت ذکرو دا الله پاک نوم په ذکر نوم سره حساسیت لري د الله نوم سره. نو مچل دراته ما په کلمه ولا متوجه کوله دې کلمه به مشته لا اله الا الله کنه نو هغه ټوپونه واله ما دې ما ته بالغ لړم دی ما دا خوځيږي ولې ټوپونه ولې وای وای ته مې ولې د الله په نوم ولې کنه وای به چې هغه ورخصو به چې بيسه بالغ مې چې رښتیا ولا لړم یعنی شیطان د نه دي چې راضي ارشاده او چې کوم انبیا دي دا وزن د الله پاک عصمت کړي انا هغه الله پاک معصوم ساتي نه دا اولیاء وزن الله محفوظ ساتي. نو شیطان هغه ته وسوسه به نشي ورچول ځکه همیشه د الله په ذکر نه یو لحظه غافل کیږي نه. نو شیطان جناب سیرت صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو ته منځ کې راځي یا د دس کې راځي یا په نورو کارونو کې راځي دغه اصحاب کرام ته ورته اصحاب کرام سره خلق اصحاب کرام خلق ډیر. قرآن کریم کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. که تاسو یو شی ښکار کوي یې پټوي الله به سره حساب وکړي. اصحاب کرام چې دایت کله نازل شو اصحاب کرام پر مخ پیغمبر علیه السلام ته په څنګه نو پریوت د خدای پیغمبر مخ غرق شو ځکه چې اوس هغه شی چې مونږه ښکار کوو صحیح ده هغه موږ په وس کې نه به ښکار کوو لیکن هغه شی چې مونږ په زړونو کې پټي کنه او تخفوه یې په تاسو پټوي په زړونو کې الله د حساب کوي و درړه شي محاسبه چې موږ سره وشي نو په زمونږ په زړونو کې قسمه وسوسه راځي حتی د الله په ذات کې حتی د پیغمبر علیه السلام په ذات کې حتی په طاعت کې حتی ستا په ذات کې نبی علیه السلام ته موږ ته وسوسه راوړي نو دا موږ کنټرول نه وتی خبره ده کدی باندې الله موږ ونیسي موږ غر کېو الله پاک د آیت نازل کړ ورپسې لا یکلف الله نفسا الا وسعها خداوند متعال یو نفس نه مکلف کوي مگر په اندازه د هغې د توان او د هغې د طاقت او د هغې وسې دا وسوسه چې د انسان د دغې نه بهر ده د طاقت نه بهر ده انسان هېڅکله وسوسه نشي کنټرولولی نو دا وسوسه هر کله چې یو شی د انسان د وس نه بهر شو په هغه باندې الله حساب نه کوي نو ځکه دا ستا خبره مې دا جواب کړ چې تا ویل چې وسوسه شیطان مطلق موږ تاسو ته چې نه هر چاته ورچي وسوسه لیکن انبیا چې دی هغوی معصوم دي اولیاء محفوظ خدای پاک ساتي او اصحاب کرام وګوره نو دا چې را نازل شو اصحاب کرام د خدای پیغمبره زمونږ په زړونو کې داسې وسوسې راوړېږي داسې وسوسې چې موږ چې کاشکې موږ په اور وسوځېږو موږ ښکاره شو دا زمونږ خوښه ده خو دا چې موږ له په زړه کې وسوسه راوړېږي
یا د الله په ذات کې د پیغمبر په ذات کې د دین په ذات کې د قرآن په ذات کې وسوسه کنه نو دا موږ دا خو نه ګڼو چې ښکاره شو خدای د دین چې دا وسوسه موږ ته راشي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې دې باندې تاسو محفوظ ناست دی دې باندې تاسو هېڅکله دا د ایمان علامه ده حتی دا د ایمان علامه ده دا وسوسه چې مسلمان ته ورلېږي مسلمان ته او دا شیطان وسوسه مسلمان ته شي دا د ایمان علامه ده ځکه چې وسوسې راځي مؤمن دی دا مؤمن دی ځکه کافر خو هم د شیطان دوست دی کنه بله کافر خو د شیطان دوست دی او شیطان د کافر دوست دی بله هغه د وسوسه نه ورچي ولې نه ورچي ځکه غل د هغه کور نه غلا کوي جناب استدلال صاحب چې په هغه کې سامان موجود دي قیمتي شیان نو شیطان هغه زړه کې وسوسه ورچي چې هغه کې ایمان موجود دي توجه چې ایمان پکې نه هغه زړه شیطان نشي بله هغه خاصم دغه خپل زړه دی کنه نو دغه آیت نازل شوی د سورۃ بقره د اخر ایتونه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ظاهر کسب باندې الله نشي خو ستا په وسوسه باندې الله پاک نه نشي نو دا د ایمان علامه ده هر چا چې وسوسه ورلېږي نو هغه په دې پوښي چې مؤمن یم ماشاءالله مولا صاحب راځو وسوسه کېدای شي بعضې وخت کې زموږ مسلمانان ورونه فکر وکړي چې حتما خفه کېږي چې دغه وسوسې ورته راځي ځکه سړی خپل ځان سره وایي چې ما ته ولې وسوسې راشي زه په هر څه ایمان لرم بیا هم ځکه وسوسه شي او بیا شک شي حتی د الله جل جلاله په ذات کې دغسې وسوسې د صحابه کرامو په وخت کې دغسې وسوسې هغوی ته راغلي دي اوس راځو همدغه وسوسې د مسلمان په عباداتو بیا منفي تاثیر کولی شي جناب سیرت صاحب هر عبادت چې دی هغه کومون دی که اودس دی ګوره شیطان روزه کې دی روزه کې د وسوسه درشي چې مر روزه دې ماته شو کنه یو څوک چې دین نه خبر نه هغه له ډېرې وسوسې ځکه ورشي یو سړی د مثلا پر روزه دی پر روزه کې عبادت روزه خپل عبادت دی کنه روزه دی او پر روزه کې محتلم شو بله موږ تاسو په اصطلاح باندې پښتو کې شیطان تیریست غسل پې واوښت نو دا که د دین نه خبر نه شیطان ورته مړه چې روزه دې ماته شو نو روزه دې ماته شو کنه شي اوس یې وخوره اوس یې خوره یې خو شروع کی اکثره ډېرې ځوانان په دې باندې اخته دي او ډېرې خويندې کنه چې دا کار کوي ځکه چې کله او دا کار د وسوسه چاله شیطان شیطان ورته وایي زه روزه دې ماته ده ختمه ده چې ختم شوار کړه د تو روزه نه خورم څه پکې پټي وخوري خپل روزه خراب کړي حتی چې په دې باندې خیر روزه ته نقصان رسي نه په روزه باندې د روزه ته نقصان رسي نو دا د شیطان علیه لعنت هغه وسوسه او هیڅ کله د شیطان په وسوسه باندې د انسان په عبادت کې فرق نه راځي الله پاک قبلې او ته د شیطان وسوسه ته متوجه کېږي نه په مانځ کې په اوداس کې په روزه کې حتی چې پارش کې دا شیطان علیه خو دې دا پارش کې انسان سره وځي بله ځان ته به وش کې نه دی دا ګوره حتی اول چې راشي تا په ډوډۍ باندې ناستي چې په ډوډۍ باندې ناستي تا نه بسم الله راکې انا ذکر خلاصيږي متوجي یا خوږي اشتها ورته برابر کی کنه بسم الله دې نه وباسي نو چې بسم الله وباسي دلته شیطان ځان ته موقع برابر کی بله چې کله موقع برابر کی نو شیطان علیه لعنت دغه مسلمان سره چې بسم الله ویل نه ده ډوډۍ باندې وسره کینی نو خوراک وسره کوي تر څو چې دا هغه طعام به برکت کی بله لکه پیغمبر علیه السلام مبارک یو ځای کې ناستو او یو صحابه کرام وسره ناستو یو صحابي په ډوډۍ باندې کې ناست بله نو هغه بسم الله راشو کنه بله دا بسم الله نه ولې راشو وإن ما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم کنه شیطان وسوسه انسان ته بله نو هر کله چې جناب سیرت صاحب دا شیطان وسوسه درواچي نو دلته به الله باندې پناه غواړي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم به بله نو چې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دی دغه مات شو دغه مشن مات شو دغه شیطان علیه لعنت د سره ډوډۍ باندې کېناست د صاحب سره ډوډۍ وسره شروع کړه بسم الله دې راشو چې یو کپ پاتې شي او ماړی یو کپ نو ویل بسم الله اوله واخره بسم الله اوله ورته پیاد شو نو چې څنګه ورته پیاد شو نو بسم الله اوله واخره پیغمبر علیه السلام مبارک مسکی شو نو صاحب کرام ته پوښتنه وکړه د پیغمبر څنګه مسکی شوی ویل دغه صحابینه بسم الله الرحمن الرحیم دی راشو او چې هر کله یو مړی یو کپلا یو ټیکلا یو کپ پاتې شو نو بسم الله ورته یاد شو ویل بسم الله اوله واخره نو دې چې څومره د شیطان علیه لعنت د سره فرق کړو او له استفراق دې تر وګرځو سبحان الله کنه یعنی شیطان علیه لعنت حتی دا زمونږ استاد چې کوته نوځو دا کوته چې موږ تاسو نوځو موږ تاسو کوته نوځو صحیح ده کفارم کوته نوځي مشرکانم کوته نوځي
لیکن زما استاد نه وتلو او د کفارو نه وتلو دا منځ کې فرق سي بله دا منځ کې فرق دا چې ما ته به د پیغمبر اسلام په طریقه نه نوځو چې د پیغمبر طریقه دا چې هر کله پیغمبر اسلام کوت نه وته ویل بچي بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا دا دوانه درځي وای بسم الله الرحمن الرحیم چې کور ته داخلي دلته شیطان استاد مداخله ختمه کی وسوسه ختمه کی پروګرام ختم کی پروګرام ختم شي بله ځکه ته د رسول الله په طریقه نه وتی بله الته تاسو د الله کومک شو نصرت شو دا کور کې ولې جنگونه پیدا شي دا کور کې چې د زوی او د پلار جنگي د لور او د مور جنگي بله د خواخ او د انګور جنگي بله وجه دی په دې کورونو کې زمونږ او تاسو د سنت طریقې د رسول الله پاتې دي بله چې هر کله مونږ کوته نوځو وي چې بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا یا نه درځي بسم الله الرحمن الرحیم شیطان بلا ماته شو شیطان لا ماته کړه بس تا په کور کې به آرام آرامي او که دا ونه وي نو ستا خپل ته یو قسم وسوسه ورچي زوی ته بل قسم وسوسه ورچي انګور ته بل قسم وسوسه ورچي خواخه ته بل قسم د څه په جنگ باندې واشي دا لوی مشکلات مولوی په کورونو کې جوړ دي ډېرې نارینه وي په کورونو حتی شکونه د زنانو په نارینه باندې شکونه یعنی وسوسه ده دا وسوسه ده دیو جن پیغمبر اسلام فرمای چې تاسو د کور نه وځئ بله هم د پیغمبر په طریقه وځئ نه نبی الله صلی الله علیه وسلم وته نو او دا یو امت تلقین کړي چې د کور نه دا دفعه وایي کنه بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله دا څه لپاره وایي هم د شیطان خبيث دی وایي و چې دا هر کله چې مسلمان د کور نه وځي او دا د وایي چې بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله او یو شیطان بلوي کنه چې کاروان شي هغه چا باندې به زما ستاسو زور ورسي چې هغه الله باندې توکل وکړه الله اکبر الله باندې پناه وغوښته کاروان شو زما ستاسو داغه نه لن شو بله دا د رسول الله په طریقه باندې او کله ونه وځي دا شیطان تا په قسمه قسم وسوسه باندې قسم د سایس دل پیخي مشکلات دل پیخي په ګناه دی اړي چې دا دغه دوات چې بسم الله توکلت والله ولا حول ولا قوه الا بالله دا تدبیر ته کور ته سالم او غانم راځي دوی ضرر ته نشي رسول نو شیطان علیه السلام د هر کار کې مداخله کوي جناب سیدت صاحب په هر کار کې وسوسه درځي حتی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي و چې هر کله انسان واده وکړي واده وکړي بله نو د واده په وخت کې ظلمانه د پیغمبر خوري ورخته فارانه بله یو د خوراک وخت کې سره وږي ډیر ورخته بله یو دا کله سره نه واده سره وکړي انا او دا اول شپه د واده ګوره دلته چې سره بسم الله الرحمن الرحیم ونوي او هغه مسنونه طریقه چې پیغمبر علیه السلام امت ته خدل ده هغه ادا نکي دلته خپل شیطان علیه لعنت علی تناسلی خپل د انسان د علی تناسل سوځي کی او مداخله وکي متوجي بله یعنی خپل علی تناسلی د انسان د علی تناسل دلته مداخله کوي ګوره ته چې مداخله وکي شیطان کله چې اولاد پیدا شي بله اولاد سي هغه سرکشي هغه د مور خبره نه مانی د پلار خبره نه مانی مشر نه پیژني کشر نه پیژني کنه وجه دی چې دلته ام بستری جما او کورواله هغه د پیغمبر په طریقه نه شوی دلته مرامي مداخله کوي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو هر کله د خپل بیبي سره بستری کوي بله نو دا دعا وایه اللهم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا اے خدای ګور شیطان ته ګور مداخله شیطان وسوسه د تعالی ځکه پکې یاد شوی دی اللهم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا خدای شیطان نه لری کی جنب الشیطان دا شیطان نه لری کی وجنبنا الشیطان موږ د شیطان نه لری کی هغه څه چې موږ ته رزق راکړي بله کنه ان دلتم شیطان علیه لعنت مداخله کوي حتی یو انسان ته د خپل بیبي په حق باندې وسوسه ورچي بله و دا سبب چې سره جوړه ده د چې موږ بل څه سره خبرې کوي بل څه سره به تلري کنه بله ګوره دا ټول شینا موږ او تاسو باید د پیغمبر علیه السلام مبارک د خداوند کریم احکام د پیغمبر علیه السلام حکمونه او دغه هغه نقش قدم باندې لار شو دا مشکل پیدا کیږي بله وسه یو انسان ته شیطان وسوسه ورچي چې مړ ته چې وځي ستاسو د خزه بل څه سره جوړه ده دا وسوسه ورچي تا غونډه ورځ د کار نه وباسي ته بل کار کې مصرفي دکاندار کې به مصرفي یا مثلا کاروبار کې به مصرفي به مزدوري کې کنه بله خو ستاسو ذهن بل تکور کې ذهن دې تشويش کې ماشي چې دا څنګه کارو شي نو دلته چې دا خدای حکم داده یو صاحب پیغمبر علیه السلام ته خدای پیغمبر ما د خپل بیبي سره ونیو هغه وایي چې دا څه ګپ نه دي ورشه سرور غواهان حاضر کا وإلا حد في ظاهرك که سرور غواهان حاضر نکي ستاب شابه حج جاری کما بهتان دی ولګو دا څه خبره وایي رښتیا وایي دروغي دا خو قرآن شریف کې الله پاک سرور غواهان ذکر کړی بله سرور غواهان گواهی وکي کنه پس هغه نه مته او گواهی خو فقها لیکل ده بله چې څه ډول ده نو جناب سیرت صاحب شیطان علیه لعنت به اس کله
په زړه کې به د شیطان وسوسې ځای به نه ورکې نو چې ځای دې ورنه کړې په خپله شیطان اذن خان شیطان خپل تختی. ډېر مننه مولوي صاحب. دلته یوه موضوع بله کورنۍ تاسو اشاره وکړه لږ واضح کوم تر څو زموږ قدرمن لیدونکي ټول پوه شي. مولوي صاحب په ډېری کورنیو کې که څوک لږ مریض وي او مرض یې لږ اوږد شي نو دلته ګونګوسۍ شروع شي وې دې باندې به چا کوډې کړي. که د چا کاروبار نه سمېږي ژوند دی امتحان دی کاروبار دی تجربه به د کاروبار نه لري که کاروبار یې نه جوړېږي ویار کار د لاسه چومپای کړي دا هېڅ تجربه نه لري پې پوهېږي نه ولا تاوان کوم ولا ګټه نه کوم ولا چاته چې پیسې ورکړم پیسې نه راکوي فکر کوي چې دا په ما باندې خلکو جادو کړې ده. دغه حالات هغه چې کور کې مریض نه جوړېږي هغه چې چا کاروبار نه سمېږي هغه چې یا په ټولنه کې محبوبیت نه پیدا کېږي دا وسوسه ده که نه که مشکل دې نه غټه وسوسه بله نشته. دا وسوسه خو د قرآن کریم کې الله پاک شیطان په دوه ډوله کړی او قرآن شریف کې الله پاک دغه خپل قرآن شریف چې ختم کړی دی دی په انسي شیطان ختم کړی من الجنة والناس. الله پاک پیغمبر ته وی صلی الله علیه وسلم هو اعوذ برب الناس انا پناه غواړم پر د چا د خلکو د انسانانو چې باچا د انسانانو دی د چا نه پناه غواړي اله الناس الله د معبود د خلکو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو د خناس نه دا خناس دا دومره خطرناک دی خطرناک هغه شیطان هغه وسوسه چونکې يوسوس في صدور الناس چې وسوسې په سینو د خلکو کې شي من الجنة والناس دا جنات د جن دی د پیری دی او کله انسان دی. نو قرآن کریم الله پاک په انسي شیطان ولې ختم کړی دې ته علماء اشاره کوي یو خو جني شیطان یو ته نه خامخ نه راځي نه ته ګوري هغه تعالی په زړه کې ستا په نه کې د ګرځي په زړه کې وسوسه درشي صحیح ده. لیکن دغه شیطان چې انسي شیطان دی دا مخامخ خو ګریم پرې کړه تسبیح مور سره دی په نشي او غټ پر د تراشي معنی دغه څه کیسه ده په نشي څه کیسه ده ته تاسو یو پروګرام جوړ کی چې تا د مسلمان سره په جنگ واشي یو مسلمان سره د پیغام مخته کی یو وسوسه درواچي ته به حتما دغه خبر عمل کې نو لکه دا خلکو په جنگ باندې ځکه ظاهرا خو کې راځي دا دراشي وي السلام علیکم روزانه خیر ولا خیمه ولا غیبت هم دی خو یو د خبرې ورته کوم څه خبره ده خپلان کې کاکا نه دی خپلان کې ماما تا پسې د خبرې کولې تا به نه کړې ته به ځان خبره نه لیکن دا شیطان چې دی دا انسي شیطان دا ته وسوسه درشي دا ته په دې باندې مجبور کوي او مسلمان په دې مجبور کوي چې د بل مسلمان نه دی ربط کی متوجه په ځکه ته یقین ساتي چې دا ور سره دی دا خو دکل دروغ وي هغه جني شیطان ته نه لیدل هغه ستا په نه کې ګرځیدل هغه ته نه لیدل دلته د انسي شیطان علیه لعنت کله دا ستا په کې وسوسه